خنجي نن ډېر خوشحاله یې. یا نه به ولې نه یم خوشحاله. 15 کاله بعد ورور د بار ملک سره راغلی در دا بلاګه د خوشحالۍ مجلس ته. د مور زوی مې دی، دغه یو ورور مې دی، بل نه زه څوک لرم. څنګه به نه یم خوشحاله؟ د الله بنده د ده دیدار وسي. تور منډه که ګاډۍ صفا که، بس دا یم را رسېدو والا دی، ټیم پوره دی. اوس ته یې ګوره خنجي، اوس ته یې صفا کوم. هله بیداره اوسه. څنګه شو ګاډۍ صفا کړله؟ و خنجي ګاډۍ خو ما کور ډېر شته صفا کړی، اوس خالي د مخ شا پاته هغه مور صفا کړه. بس ډېر ښه، بس دی اوس را رسېدو والا دی، اوس راځه. ښه صحیح ده. او خدای دې راولو لالا څنګه؟ څنګه جوړې دی څه دی؟ یا خیر خیرت دی، امن دی، شکر دی بچی د ته شه سفر په خیر، حکومت لري دې خیر او خنجي په خیر. په خیر خیرت سلامت. ایلا در سره دی اوه دا زما ډېر وفادار دی. څه بشه خیال یې ساته دی ډېر وخت ملګری دی. وه ته څنګه یې؟ شپې دې په خیر وې؟ یا خیر دې ښه په خیر رالې؟ بیخي ښه په خیر راورسېدم. ته ښه یاست؟ اوه شکر دی. هلکه سامان یې راواخه په ډکۍ کې کښېږده، هله بیداره شه. اوس یې ګوره ښه خنجي. ته نور ښه یې؟ و خیر دی جوړ خو یې؟ الحمدلله بچی بیا چې څنګه دی؟ بیخي د خدای سره ښه په خیر راورسېدې؟ او بیخي دی ښه په خیر راورسېدم. ابا درځه، سامان مې په ګاډۍ کې ایښی، درځه درځه. درځه. واخه لالا موټر تا څنګه موټر ماته په لاس راکړی؟ ولې څه په سوی دي موټر وروره؟ دا چې پر لار روانې دی کېږ ګسه تور ګړبۍ په غوږو سړی شی نسکي اورېدلی. ما په بار کې په بار بل کې 15 کاله ټیم تېر کړي، ما لکه د موټر لیدلی دلته زه رالم دا ګړبېدلی تا ماته په لاس راک. وایي در جوړ بیا کم در برابر بیا کم، ته ولې ټینشن نه اخلې یاره؟ سمه ده ته دا سم سره برابر که ورور. په دا موټر خو زه ولاکه چلولی سم، تور ګړبۍ پکښې سړی په غوږو نسي اورېدلی. یا زما یار دی مستري، هغه زه اوس ورځمه، دی به در برابر کړم، فرش بیا کم، بیا په لاس درکړم. ورور خو دې نه دی خوړلی. سمه ده لالا، بس ته دا کار وکړه. دا بس سمه، زه ودستي ورځم دا موټر در برابرومه، بیا وچلوه چې څنګه دی، برابر دی که نه دی برابر. سمه ده سمه ده. صحیح. خنجي یو خبره واوره، ته نن دا موټر والا که راځه بوځي. ته څوک یې چې ما ته وایې دا موټر والا که بوځې؟ ته ستا له وروره پوښتنه وکړه، ته اوس ورته ووایه. و څنګه په خیر یې؟ یا ولې چې دا ښایسته ورسېدم چې موږ پوښتنې و مشر ورور مې دا چولې را سره خرڅېږي چې بیخي بد ایسېږي. بهی زه په کم سوچ راغلم، د مشر ورور کم سوچونه و بس ګاډۍ مې خرابه کړله، د ګاډۍ مې بریک ورپیل کړي، په راځم اوس به چابیان یې وروغورځم چې وروره دا څنګه موټر راکړی دی، وروره ګړبۍ خېږي په غوږو سړی نه دغه هم به زه ور وخورم. و دی چې کوم ټیم وباسي مستري له بوځي، مستري ته یې په لاس ورکوي جوړوي، بریک مې ورپیل کړی دی، بس پیسې کې بیا ووایي دی به کې مړ سي، جایداد به یې ما ته راپاته سي. خنجي دی خو دغه دی، په کس یې د موټر بریکان ورپېر کړل، خو لالا ته موټر د مستري په بهانه ورکړم، اکسیډنټ به وکړي، لالا به مړ سي، جایداد به ګرده ما ته راپاته سي. ای څه وایه؟ هو د خپله هی دومره ګیره وا سوچ دې ولې دی؟ تا ته ما کم سوچ ولی و؟ زما ستا دپاره کومې خوارۍ نه دي کښلې، ما خو تا ته د کښني ورور په سترګه کتل، تا دغه ګیره وا کار وکړئ، د جایداد په خاطر باندې خپل ورور وزلې، دا د 50 روپۍ دپاره خپل ورور وزلې. دا دنیا ته څه کوي چې ورور دې لوی؟ دا ګرده دنیا ما ته راکړه چې ته نه یې، زه د دنیا څه کوم؟ تاسو ما دغه امید نه و، تومره ګیره وا کار به تا کوئ.